سلامونه. تازه راپورټونه وایي چې د پاکستان په سیلابونو کې د شنبې په ورځ هم لا 50 کسان مړه شوي دي چې 25 ماشومان دي. دې سره په دغو سیلابونو کې د مړه شویو کسانو شمېر 1245 ته رسېدلی چې په دې شمېر کې 441 ماشومان دي. د پاکستان په سیلابونو کې د ماشومانو د مرګ په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو ادارې یا یونیسف د جمعې په ورځ وویل چې تر سیلابونو وروسته ناروغیو له کبله د ماشومانو لا ډېرې مړینې خطر موجود دی. په پاکستان کې سیلابونه د جون له میاشتې راهیسې ادامه لري. د لومړیو اټکلونو له مخې د دغو سیلابونو پاکستان ته د 10 میلیارده ډالرو په ارزښت زیانونه رسولي دي، په داسې حال کې چې څارویګانې لا هم ادامه لري. ریټرز خبري اژانس له کراچۍ لیکي چې نن شنبه د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د سیلاب ناورین د ارزونې په موخه د لوړې پوړو چارواکو یوه غونډه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د پاکستان سره د 180 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیره پر دې د پاکستان سیلاب ځپلو سره د نړیوالو بشري مرستې ادامه هم لري او پاکستانی چارواکي د لا ډیرو بشري مرستو د رسیدو خبر هم ورکړی دی.